بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن. درنو اوریدونکو، هغه ښځه چې په خپلو اولادونو باندې د هغوی په ماشومتوب کې شفقت کوي، د هغو سالمه روزنه کوي او د خپل خاوند د مال حفاظت کوي، دا ښځه جنتي ده. د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایی عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: خیر نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی چې په اوښ سوریدونکو ښځو کې، یعنی په عربي ښځو کې د ټولو نه بهترې د قریشو ښځې دي، ځکه چې هغوی په خپلو بچو باندې شفقت کوي او د خاوند د مال حفاظت کوي. اوس هم یوه مسلمانه میرمن د دې ترڅنګ چې د الله د حکمونو پابنده ده، په خپلو ماشومانو باندې شفقت کوي، د هغو سالمه روزنه کوي او د خپل د خاوند د مال ساتنه او حفاظت کوي، دا جنتي میرمن ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د ښځو دوه صفتونه بیان کړي. اول صفت دا دی چې هغه په خپلو بچو باندې شفقت کوونکي وي. مطلب دا دی چې د وړو بچو په پرورش او د هغوی په تربیت کې مهربانه او شفیقه وي. هغوی ته شیدې ورکوي، د هغوی د صفایي خیال ساتي، هغوی سره مینه او محبت کوي. نو داسې ښځه جنتي ده. داسې نه چې اول خو د سره بچي نه راوړي او که بچی یې پیدا شي نو بچي ته بیا شیدې نه ورکوي، بهانې جوړوي چې صحت مې خراب دی، او د غربیانو غوندې بیا د خپلو بچو تربیت او د هغو روزنه نوکرانو ته حواله کړي. نو دې میندو چې خپلو بچو ته شیدې نه دي ورکړي، د هغوی سالمه روزنه او تربیت نه دی کړی، هغوی د خپلو بچو د تربیت حق نه دی ادا کړی، نو هغه بچی چې کله د نوکر په لاس باندې غټ شي، هغوی ورته شیدې ورکړي، هغه بیا د خپلې مور او د خپل پلار په قدر او په احترام باندې څه پوهیږي. دغه شان کمې ښځې چې نن دندې لري، د هغو نه هم د دندو په وجه د خپلو بچو تربیت پاتې دی. دوی هم د بچو تربیت خادمانو او نوکرانو ته حواله کوي. دوی دې په دې پوه شي چې دوی په خپله دې کار باندې الله او د الله رسول ناراضه کړی. دا د غربي ښځو او د کفري ښځو عادت دی چې خپله د بچو تربیت نه کوي، د بچو سالمه روزنه او صفایي نه کوي، نورو ته حواله کي. په بچو باندې، په ماشومانو باندې شفقت او د هغو تربیت دا شرعي حق دی. د هغو پلرونو او د هغو میندو انجام به تاسو لیدلی وي چې هغوی په ماشومتوب کې د خپلو بچو تربیت نه کوي، د هغوی خدمت نه کوي، هغوی ته شیدې نه ورکوي. د هغو انجام به تاسې لیدلی وي چې کله هغوی ضعف ته ورسیږي، بیا همدغه اولاد د خپل سپینګیري پلار او د خپلې بوډۍ مور خدمت ته نه راپاڅي، بلکې یو ځای ته حواله کي او هلته سپینګیرو سره او بوډاګانو سره پروت وي. ته چې نن د خپل ماشوم بچی تربیت نه کوي، په هغه باندې شفقت نه کوي، نو کله چې دا لوی شي هغه به ستا په حق او ستا په قدر او ستا په احترام باندې څه پوه شي.
نه د جنتي ښځې یو صفت دا دی چې هغه په خپلو ماشومانو باندې شفقت کوي، د خپلو ماشومانو سالمه روزنه او سالم تربیت کوي. همدارنګه خویندو، که ستاسو خاوند دویمه ښځه لري، که د هغې دویمې ښځې بچي هم پرورش او تربیت ته اړتیا لري، نو تاسو باید د خپلو بچو په شان د خپلو بنځیو هم تربیت او پرورش وکړئ. ډیری خویندې داسې لیدل شوي دي چې هغه د خپلو بنځیو نه نفرت کوي، هغه په زړه کې بد ویني، هغو ته تکلیف رسوي، هغو سره د ضد معامله کوي. خدمت او تربیت خو لویه خبره ده، هغو ته پیغور ورکوي، هغوی رټوي. دا ډیر ظلم دی. په دې کارونو باندې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ناراضه کیږي. که دا کار ستا بچو سره څوک وکړي، تا ته به څومره تکلیف در ورسیږي. تاسو یقین وکړئ، څو میاشتې مخکې ما ته یو ټلیفون راغی. ما خو نمبر نه پیژنده چې څوک دي، خو کله مې چې نمبر اوکې کړ، یوه مشره خور وه ما ته ویلې چې مولوي صاحب تا نه زه یوه پوښتنه لرم. ما ورته ویلې مهرباني. نو هغې راته ویلې چې زه زما خاوند څو کاله کیږي واده کړی یم، خو زه اولاد نه لرم. نو زما خاوند بله ښځه وکړه، د هغې ښځې نه الله رب العزت زما خاوند ته اولاد ورکړه. خو کله به چې هغه اولاد 3 میاشتو، 4 میاشتو، 5 میاشتو ته ورسېده، په یو طریقه به هغه ما مړ که، خو دوی به راباندې نه پوهېدل. اوس زه په خپل عمل باندې سخته پښیمانه یم، الله ته توبه وباسم، الله به مې معاف کړي که نه. ګورئ، دا د جهنمي ښځو عمل دی، دا د جهنمي ښځو کړنه ده. لکه څنګه چې په خپلو اولادونو باندې شفقت کوي، د هغوی سالمه روزنه او تربیت کوي، که ستا بنځیي هم ستا تربیت او ستا خدمت ته اړتیا لري، د خپلو بچو په شان به د هغو هم خدمت کوي. ما خو لیدلی دي او تاسو به هم لیدلی وي، کله چې یوه مور مړه شي، د هغې نه واړه واړه بچي پاتې وي او دا پلار جګ شي بله ښځه وکړي، ډېرې کمې ښځې پیدا شي چې د دغو یتیمانو خدمت وکړي. اما ډیرې داسې ظالمې دي چې په دغو ماشومانو یتیمانو باندې دوی ترحم او شفقت نه کوي، بلکې هغوی سره د ظلم او د بدبختی چلند کوي. دا د جهنمي ښځو صفت دی، د جنتي ښځو صفت نه دی. همدارنګه خویندو، که په یو کور کې د یتیم د پرورش موقع الله تاسو ته په لاس درکوي، دا ستاسو لپاره لوی غنیمت دی. په ښه خوشحالي سره د هغه یتیم خدمت وکړئ. دې کې به الله رب العزت تاسو ته لوی اجرونه درکړي. د یتیم خدمت د ستاسو د کور د برکت باعث ګرځي. خصوصا یتیمان جنکۍ په خپلو کورونو کې وساتئ، تر دې چې هغوی پیغلې شي او تاسې په نکاح ورکړئ. جنت کې به تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګاونډیان شئ، ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله 2 ګوتې پورته کوي سره نږدې او وایي انا وکافل الیتیم هکذا، زه او هغه څوک چې سرپرستی د یو یتیم کوي جنت کې به داسې به سره نږدې یاستو. نو که چا د دې نه مخکې په یتیمانو شفقت نه وي کړی، یا د خپلو بچو سالمه روزنه او تربیت یې نه وي کړی، یا خپلو بنځیو سره د ضد معامله کړې وي، همدا اوس چې زما خبرې اوري د الله نه دې وویریږي، توبه دې وباسي، انشاءالله الله به توبه ورته قبوله کړي. همدارنګه بیهقي د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. عن جابر رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيزع يده في أيديهم، والمرأة الساخط عليها زوجها، والسكران حتى يصح. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل 3 کسان دي چې نه یې مونځ قبلیږي او نه یې نیک عمل پورته خیږي تر څو یې الله قبول کړي. دا 3 کسان څوک دي؟ په دیو کې لومړنی کس هغه غلام دی چې هغه د خپل مولا نه تښتېدلی وي
تر څو چې دا مریی او غلام خپلو مالکانو ته واپس رانشي او د هغوی لاسونو کې خپل لاس کې نږدي، تر هغه وخته پورې به الله رب العزت نه د ده مونځ قبول کړي او نه به عمل پورته وخیږي. دویم داسې ښځه چې خاوند ترې ناراضه وي، کمې خور نه چې خاوند ناراضه وي په هغو حقونو کې چې دا خاوند یې په خپلې میرمن باندې لري، خو دې ښځې نه دي پوره کړي، خاوند ترې ناراضه دی، د دې ښځې مونځ هم الله نه قبلوي او هیڅ عمل به یې پورته ونه خیږي. او نشه سړی تر دې چې په هوش کې راشي. غلامان خو نن نشته، خو ډیری خویندې داسې شته دی چې د هغو نه خاوندان ناراضه دي. حتی داسې میرمنې او خویندې هم شته چې د خاوند په مقابل کې دریږي، هغو ته تیزې خبرې کوي، د هغوی دین او مذهب ته شکنځلې کوي، هغو ته بد و رد وایي. دا خویندې به د آخرت په ورځ څنګه حشریږي؟ صرف چې خاوند تانه ناراضه وي، الله دې مونځ نه قبلوي، عمل دې پورته نه خیږي. ته چې خاوند سره جبه کوي، خاوند ته بدې ردې وایي، هغه ته شکنځل کوي، ستا به څه حال وي؟ نشیان خو نن په هر کور کې پراته دي. څوک د چرسو نشیان دي، څوک د سګرټو نشیان دي، څوک د هیروینو او د تریاکو نشیان دي. الله مو دې ترې وساتي څوک د شرابو نشیان دي. په دې باندې به د آخرت په ورځ الله رب العزت طینة الخبال څکي. او نشهیي سړی چې نشه وي، د هغه هیڅ عمل الله رب العزت په خپل دربار کې نه قبلوي. نو درنو اوریدونکو، نارینه د ښځې دپاره نګران دی، ښځه د ده ماتحته ده. د الله رب العزت نه پس د ښځې دپاره خاوند دی. د خاوند حق په والدینو باندې، په مور و پلار باندې هم غالب دی. که مذهب کې چاته تعظیمي سجده جایز وی، نو ښځې به د خپل خاوند لپاره سجده کوله. په تیرو خپرونو کې تاسې واورېدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ښځې دپاره خاوند یا جنت ده یا جهنم. نو ښځې که د خپل خاوند حق ادا کړ نو جنت ته رسیدلی شي، او که ښځې د خپل خاوند حق ادا نه کړ نو بیا جهنم ته رسیږي. نو د چا چې دومره زیات حق وي، نو ستاسې خوښه ده چې هغه ناراضه وساتئ. بیا چې الله رب العزت څوک د ستاسو د ژوند ملګری ټاکلی وي، ستاسو د تمام ژوند معاون او دوست یې جوړ کړی وي، په دنیوي اعتبار سره د هغه نه بغیر وخت نه تیریږي. د دې وجې نه که په یوه خبره باندې ناراضه شي او د خفګانې څه معقوله وجه هم نه وي، نو بیا هم دغه شان پرېښودلي نه دي په کار، وغواړئ چې هغه خوشحاله کړئ. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که خاوند د ستاسو نه خفه شي تر څو چې هغه تاسو راضي کړی نه وي، ستاسې مونځ د الله رب العزت په دربار کې نه قبلیږي او نه ستاسو کومه نیکي پورته خیږي. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. الله رب العزت دې موږ د الله د حکمونو او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ویناو پابند وګرځوي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه ما وزی لکورا کور ودانو د کور شمیاست. ما وزی لکورا کور ودانو د کور شمیاست. ما باسی د باندې خپل زینت خپلا خپلا خوندو. ما منی د غرد انجوګانو یونه ما خوندو. ما باسی د باندې خپل زینت خپلا خپلا خوندو. ما منی د غرد انجوګانو یونه ما خوندو. خی ایسی په ستر په حجاب هم په حیا خوندو. ما منی د غرد انجوګانو یونه ما خوندو. ما منی د غرد انجوګانو یونه ما خوندو. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د ترمذي حدیث ده. راوی د حدیث حضرت ابي هريره رضي الله تعالى عنه دی. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی که ما چاته حکم کولو چې بل ته سجده وکړي، نو ښځې ته به مې حکم کړی وی چې خپل خاوند ته سجده وکړه.
همدارنګه د قیس بن سعد په روایت کې راځي کله چې موږ د حیرې علاقې ته ولاړو نو هلته موږ عیسایان ولیدل چې هغوی خپلو مذهبي مشرانو ته سجدې کولې. کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضور ته راغلو نو ورته معارض وکړه ای د الله رسوله تاسو د سجدې زیات لایق یئ. محمد رسول الله موږ ته وفرمایل چې زما په قبر تیریږئ نو آیا ما ته به سجده کوئ؟ موږ وویلې نه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل که ما چاته د سجدې کولو حکم کړی وای نو ښځې ته به مې حکم کړی چې خپل خاوند ته سجده وکړي، ځکه الله رب العزت د ده حق په ښځه باندې مقرر کړی چې هغه اکرام دی، احترام دی او اطاعت دی. خو زه چاته د سجدې کولو امر نه کوم. د تعظیم سجده غیر د الله نه بل چاته جایز نه ده. همدارنګه د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها روایت دی، صاحب د مجمع الزواید را نقل کړ چې یو اوښ راغی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سجده وکړه. نو صحابه و کرامو وویل یا رسول الله تاسو ته اونې او څاروي سجدې کوي نو موږ خو د دې نه زیات حقدار یو چې تا ته سجده وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په ځواب کې فرمایي عبادت د الله رب العزت کوئ، د خپل ورور اکرام او عزت کوئ. که ما چاته د سجدې حکم کولو نو ښځې ته به مې حکم کړی وی چې خپل خاوند ته سجده وکړي، خو زه چاته د سجدې کولو حکم نه کوم ځکه د تعظیم سجده غیر د الله نه بل چاته جایز نه ده. شرک. نو خویندو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا وایي لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. په دې کې اشاره کوي هغه حقوقو د خاوند ته په خپلې ښځې باندې. نو الله رب العزت دې زموږ خویندو ته توفیق ورکړي چې د خپلو خاوندانو حقوق د شریعت په رڼا کې پوره کړي تر څو الله رب العزت دوی جنتي میرمنې او جنتي ښځې وګرځوي. د تعظیم سجده غیر د الله رب العزت نه بل چاته جایز نه ده. خو نن ورځ ځینې خرافاتیان او مبتدعین شته دی چې د هغوی تر پښو او تر مخه هغوی ته سجدې کیږي، اما هغه ظالمان او مشرکین نه جګیږي چې ورته ووایي د تعظیم سجده غیر د الله نه بل چاته جایز نه ده. داسې احترام مه کوه ماته. همدارنګه د نسایي او د بزاس حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي عن النبي صلی الله علیه وسلم قال لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله رب العزت هغې ښځې ته په نظر د رحمت نه ګوري چې د خپل خاوند ناشکري کوي، او حال دا چې د خپل خاوند نه بغیر ګزاره هم نه کیږي. ډیری خویندې داسې شته موږ لیدلي او په غوږونو مو هم اورېدلي دي چې خاوند په ټول عمر کې غریب په سختو ګرمیو کې یخنیو کې مزدوري وکړي، یو څه خپلو بچو او د میرمنې لپاره راوړي، خو یو ورځ که په کم شي کې کم بود وي نو همدغه میرمن جګیږي خپل خاوند ته وایي لکه څنګه چې رسول الله فرمایلي ما رأیت خیرا منک قط. ستانه مې کله هم په ژوند کې خیر ونه لید. دا چې زه ستا کور ته راغلی یم بس په دردونو په غمونو او په بېوسي باندې مبتلا یم. نه خویندو دا مو وایي. محمد رسول الله فرمایي الله رب العزت د آخرت په ورځ هغې ښځې ته نه ګوري چې هغې په خپل ژوند کې د خپل خاوند ناشکري کړې وي، او حال دا چې د خاوند نه بغیر د هغې ښځې ګزاره هم نه کیږي. نو کومه ښځه چې د خپل خاوند ناشکري کوي هغه دې په دې پوه شي چې هغه جنتي ښځه نه ده. شکرګزاري بهترینه صفت دی. هغه څوک چې شکرګزاره وي د هغه په تقوا کې زیادت راځي، د خپل محسن او منعم د نعمتونو اعتراف او شکر د نعمتونو د اضافي او ذریعې سبب ګرځي. کومه خور چې د خپل خاوند شکریه نه ادا کوي همیشه یې په خوله کې د ناشکري خبرې وي. هغه دا خیال کوي چې ما سره ظلم کیږي، زما حق تلفي کیږي، خاوند ورته بیا توجه نه کوي او خاوند ورسره محبت هم نه کوي. کومه ښځه چې ناشکره وي او دا خبرې کوي چې ما سره ظلم کیږي، زما د حق تلفي کیږي، خاوند هم ورته توجه نه کوي او مینه هم ورسره نه کوي، نو ژوند یې په غم او په درد او په مصیبتونو کې تیریږي.
نو د دې وجې نه شریعت د هر هغه څیز نه منع کړې ده د کم په وجه چې د خاوند او د ښځې په تعلقاتو باندې اثر پریوزي، محبت باندې اثر پریوزي. ښځه خو چونکه کور کې ژوند تیروي، د دې وجه د ناشکري د کلماتو او خبرو نه ځان ساتل ورته پکار دي، ځکه د ناشکري په وجه د الله رب العزت په نزد د بنده مقام کمیږي. که چاته پریشانی وي نو د هغې برداشت کوشش پکار دی، سبا به د دې برداشت په بدل کې الله رب العزت تاسو ته جنت درکړي. داسې خویندې هم شته، موږ لیدلی دي. یقین په الله وکړئ چې خپل خاوند او خپلو بچو سره یې شپه په ولږه تېره کړې، خو غږ یې نه ایستلی. د روجې په مبارکه میاشت کې وچه ډوډۍ راخیستې په اوبو کې خیشته کړې، خپله او بچو او خاوند یې پرې روجه ماته کړې. د روجې په مبارکه میاشت کې وچه ډوډۍ راخیستې په اوبو کې خیشته کړې، پیشلمه یې پرې کړی، روجه یې پرې نیولې، خو غږ یې نه دی ایستلی، ناشکري یې نه ده کړې. دا ښځه جنتي ښځه ده، دا ښځه الله ته نږدې ښځه ده. خاوند به مجبور او بیچاره به و، دردېدلی به و، څه به یې په لاس کې نه ول، خو ښځې ورسره ګزار کوله. حتی په پردیو کورونو کې مزدوري کوله، خپل خاوند او خپلو بچو ته یې ډوډۍ راوړه. او ستا په کور کې چې هر څه شته، یوه ورځ چې په کم شي کې څه کمبود راشي، نو ته بیا د خپل خاوند ناشکري کوې، الله رب العزت به د آخرت په ورځ تا سره څه حساب کوي. زموږ یوازینی هدف د الله رب العزت د دین رسول دی. زموږ هدف دا دی چې هغه حقوق خاوند په میرمنه لري، میرمن پې پوه شي، یا هغه حقوق چې میرمنې په خپل خاوند لري، خاوند په دې باندې پوه شي، تر څو د آخرت په ورځ د الله رب العزت په حضور کې مسؤوله نه اوسي. نن که هر څه شاته واچوو، د دنیا ژوند ته ژوند ووایو، آخرت مو هیر کړی وي، د قبر عذاب و حساب و کتاب مو هیر کړی وي، دا بیا زموږ جهالت او ناپوهي ده. الله دې زموږ خویندو او ورونو ته هدایت وکړي، الله دې ټول د خپل دین پابند وساتي، الله رب العزت دې دوی نه په دنیا او په آخرت کې خوشحاله شي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. دا سنگین پړونه غټ کمیس شرعي جامه خوند کړي، دا سنگین پړونه غټ کمیس شرعي جامه خوند کړي، نه ښایي فیشن ده امریکا او اروپا خوندو، ما منی د غرب ده انجوګانو یونه ما خوندو، نه ښایي فیشن ده امریکا او اروپا خوندو، ما منی د غرب ده انجوګانو یونه ما خوندو، خیسی په ستر په حجاب هم په حیا خوندو، ما منی د غرب ده انجوګانو